د امریکا او طالب تر هوکړې 115 ورځې وروسته کیسه څنګه روانه ده. که ویډیو تر پایه وګورئ نو خبر بشئ. خلیلزاد په ویاړ وایي چې د قطر له هوکړې وروسته یو امریکایي هم نه دی وژل شوی، خو دې خوا افغان وژنه د تیرو کلونو په پرتله 3 برابره زیاته شوې ده. له هوکړې 115 ورځې وروسته یو امریکایي هم له افغانستان څخه نه دی وتلی او په ښکاره هوکړه نقض شوه، خو طالب یې په تړو چوپه خوله ناست دی. د امریکا طالب او افغان وژنې ډرامه له قصده دغسې لوېدلې ځمکه تعریفېږي چې د امریکا د نوې پروژې د موندل شویو اسنادو پر اساس نه حکومت حیثیت ولري او نه طالب، ترڅو خلک په پټو سترګو په خپله د امریکا د حضور غوښتنه وکړي. همدا پرون په سمنګان کې د طالب له لورې کوچنی قیامت جوړ و، خو نه امریکا وایي چې د سولې هوکړه زیانمنېږي او د 115 ورځو له تېرېدو وروسته یو امریکایي هم نه دی وتلی. طالب هم د دې هوکړې په اړه چونګ له خولې نه وباسي. د طالب او امریکا د جګړې ټوله مسله هم دومره ده او همدغسې ده. تر دې وروسته به څوک ومني چې طالب خپلواک دی او طالب به څنګه وکولی شي چې ثابته کړي چې جګړه یې فساد نه بلکې جهاد دی. د سولې روانه ډرامه تر دې لا زیاته ځکه ګنده ده چې د امریکایي وینه پکې په تضمین خوندي ده، خو د افغان وژنې سلسله پکې په اوج کې روانه ده. امریکا ویلي چې 15 اډې به خالي کوي او طالبانو چغې وهلې چې زموږ د هوکړې لویه لاسته راوړنه همدا ده، خو نن د خپلې لاسته راوړنې ثبوت څه وړاندې کولی شي. یو امریکایي هم نه دی وتلی. ایستل شوي هم د درملنې لپاره په کورونا ناروغۍ اخته شوي هغه و. نه جګړه بنده شوه، نه امریکا وځي او نه طالب له بهرنیو استخباراتو ځان خلاصولی شي. نو په یو دغسې جنجال کې راګیر حالات ته هم خوشبیني وشي. تر دې ټولو نمایشاتو وروسته هم خلک په طالب باور وکړي او دا ډرامه د افغانستان د سلامت کیسه وبولي. په همدې ټولو دلیلونو طالب د امریکا ستراتیژیک ملګری دی او د راتلونکو سیمهییزو او نړیوالو رقیبانو د ځپلو لپاره د کرایي عسکر په توګه انتخاب شوي او کارول کیږي. مننه ډیره زیاته درنو لیدونکو چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ. که د طالبانو او امریکا په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.